الله تعالی په اندامونو روح پیدا کړم، دا اندامونه به د الله تعالی د بندګانو دپاره به استعمالوم. دې خبرې ته متوجي؟ اتا په 2000 کې شرکت لري، اتا نه دی، اتا غوږ شه، اوسه پورې څوک خبر نه دي، دا ویل هم ښه نه دي. وحید فضل الله شیګیوال شرکت چې په زرګونو موټرې د کوپاټ کمپنۍ نه د امریکې نه راتللې، اتا په ننګرهار کې پښتنه وکړه، داسې وخت یې تېر کړی چې لوکس موټر به د سره دا ټول خوبونه دي، دا ټول نه دي. په دې دنیا مه غولېږئ ورونو، وزر کوم درته، دا هر څوک چې زموږ لایف ګوري، دا هر څوک چې دا ګوري په دې رستورانونو، په دې شرکتونو، په دې مارکیټونو، په دې اولادونو، په دې پیسو، په دې یو مه غولېږئ. ګوره څه شو هغه خلک، هغه فرعون ته شو چې د دنیا دعوې کولې، هغه خلک ته شولل چې څه دعوې به یې کولې، هغه خلک ته شولل. ګورئ 2 ورځې ژوند دی، تاسو په رب تعالی یقین وکړئ، داسې ژوند وکړئ چې د الله په ډاره کې وکړئ. همدغه لایفونو کې تاسو راځئ، ځینې هلکان راته وایي چې دغه وګوره ستا ملګری دلته نصیحت وکړه. ما ویل چې الله یې صحیح کړی نه نو زه به یې څه صحیح کړم. خو زموږ صرف دونه دی چې کوشش وکړئ چې د سندور نه ډډه وکړئ، دغه تورسرې چې راخلئ دې سره خبرې مه کوئ، او دغه تورسرو ته لږ نصیحت کوئ. دغه دجال دی، دغه موبایل نه دی د دنیا نه بهترین خراب شی دغه موبایل دی، بل یو هم نه دی. دغه موبایل نه هر څه مرداره کېږي. پهلوانه تا ته هم زما نصیحت دی، داسې نور وروڼو ته هم زما نصیحت دی، زه پرې خپله غاړه خلاصوم، زه پرې خپله غاړه خلاصوم. دغه موبایل، دغه یوټیوب، دغه ټیک ټاک، دغه فیسبوک ښه هم استعمالولی شو، خراب هم استعمالولی شو. اتا فاونډیشن په یوټیوب او فیسبوک باندې هغه یو ټکس نه راولي. ولې نه راولي؟ چې هغې کې داسې یو ټکسونه دي چې هغه غیر اخلاقي دي، د هغې پیسې موږ ته حرامې دي. کوشش وکئ د داسو ټکسونو نه، د داسو پیسو نه ډډه وکړئ ورونو. ګورئ پیسې به ډېرې لرئ خو سکون کې به ناستئ، پیسې به ډېرې لرئ خو عزت به نه لرئ. خدای دې وکړي چې زموږ نه خفه شوي نه اوسئ تاسو. او که اوس څوک پهلوانه وګوره دغه مثاله به کړله، موږ زړه به نن داسې خوشحال کېږي، زه نه فکر چې واله خوشحاله یم. دغه خبره به زه کوم خوشحاله په دې چې نن اتا ما سره لایف راغلی، لایف نه ښایم، لایف نه مخکې، لایف خو اوس راغلی، په دې راغلی. اتا اوسه پورې لایف نه دی راغلی، اولین لایف ده. بالکل خوشحال دي. انجینر صاحب اوس انجینر صاحب راته وایي لندن نه، وایي پهلوان لایف راغلی و، وایي نن سهار چې جګ شوی دونه خوشحاله یم چې اتاولا مې لیدلی وا کېږم. صحیح شو. ګوره په عمل کې به څه کوې، په عمل کې اوس چې اتا خوشحالی او الله خوشحالی، عمل به کوې. صحیح ده. زه کوم اوس سړی تو زموږ ته قسم ده، تو زموږ ته شکي که څه شی دی، د نظر د اخیسته مه منه. ګوره پهلوانه د ستا په څېر ستا نور ملګري، ستا نورې دغسې افغانان څوک چې وي، که سیاسره وي که سړیان وي، هغې ته زما هم دا نصیحت دی. ټیک ټاک ښه استعمال کوي، داسې استعمال کوي هغه د افغانستان په ګټه وي، هغه د اسلام په ګټه وي، هغه ستاسو د اولادونو دپاره، هغه د افغانیت دپاره وي، هغه د انسانیت دپاره وي، په دا طریقه استعمال کوي. ګورې ورونو داسې عمر دی، سترګې پټې شوې لاړه. نږدې به تاسو یم، یوه هفته مخکې، یوه هفته هم نه کېږي، څو ورځې کېږي چې هرات کې یو کرتې کورونه وړنګېدل، د اړه جړق و وړنګېدل، ټنونه خاورو لاندې شولل. داسې کېدای شي پر موږ او تاسو؟ بالکل کېدای شي، بالکل کېدای شي. په عمل کې باید هم تاسو څه وکړئ.